زلزلې ولې راځي؟ اصل کې دا زلزله چې دا د اسمان نه چغه د پزمکه والو باندې چې کله حرکت زمکه وکړو نو پوه شي چې اسمان نه ماته आवाज راغی اے انسان نور ګناه پرې د الله تعالی وګرځ. زمکه نور ستاسو د ګناه برداشت نشي کولای ځکه خو په حرکت باندې شو اے انسان نور راوګرځ د ګناه نه. نو دا زلزله په حقیقت کې د اسمان چغه د پزمکه والو باندې چې ګناونه بس کین نور پرې دوی. د زلزلې راتللو حدیث مبارکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګڼ اسباب ذکر کړی دي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذ اتخذ الفیء دولا چې کله خیانت شروع شو خیانت زلزله برازي. د ملک چې کوم خزانه ده بیت المال دی او داغي چې کوم واګداران دي هغه به د خپل مال حسابوي. دا بنوي چې دا زما سره د قوم امانت دی. د ملک خزاني به خلک واګداران چې کله خپل مال حساب کې کنه زلزلې برازي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والامانه مغنما امانت په خلک غنیمت حسابوي. نن سبا وزت چا امانت پیسې ورکا اب ته بعد پسې لاړ شو لکه کوم امانت پیسې چې مې درکړي هغه راکا یاره خو ما لګولې دي لکه ته ما ته لګولې درکړي وي. څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والزکات مغرما چې کله زکات تاوان خلک حسابوي. زکات یاره دا خو ډېرې پیسې دي یاره دومره پیسې به زه ورکوم یعنی د زړه په خوشحالۍ به زکات نه ورکوي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتعلم لغیر الدین خلق به تعلیم کوي خو د دین د پاره نه. وګورئ کنه څه سمره تعلیمونه دي د دین د پاره دي د دین د پاره به تعلیم نه کیږي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واطاع الرجل امراته سړی به د خزي تابعدار شي وعق امه د مور بنا فرمان شي. د خزي تابعدار به د مور بنا فرمان یره وي زما مور زما خزي ته بدګوري وي زما مور ته ګناه زما خزي ته ګناه نشته. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وادنا صديقه واقصى اباه دوست پرانیزدي شي او پلار بل لري کړی شي. پلار به د په دوستانو پسې ای وي زما خو نوري تاسو پوه کوي داسې ده که داسې نه ده